رڼا نشته او تیارې ته یم راغلی، رڼا نشته او تیارې ته یم راغلی، خدایه څنګه خاریې ته یم راغلی. راته هر وخت هم ته پکې ښکارېږې، د خیالونو آینې ته یم راغلی. راته هر وخت هم ته پکې ښکارېږې، د خیالونو آینې ته یم راغلی. دروازه ورته وهمه نه راوځي، د مغرور جانان کوڅې ته یم راغلی. ټول بې حسه د احساس په چا کې نشته، زه د مړو هدیرې ته یم راغلی. او اجازت راکه چې درشم نادانه، ستا د زړه کور دروازې ته یم راغلی. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. قدرمندو، تاسو ګورئ افغان ټي وي او خپرونه ده ځلند ستوري، او په ځلند ستوري کې ستاسو ورور صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله، په دې تمه یم چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامه به یې او د ژوند نه بلها خوندونه اخلئ. قدرمندو، تاسو ته پته چې زموږ د خپرونې مقصد دغه دی چې موږ هغه شاعران، هغه ځوانان چې هغه د ولس نه پناه وي او ولس ترې نه خبر، غواړو چې د ولس سره یې معرفي کړو. نو په دغه لړ کې را سره په خپرونه کې د ملکنډ د سیمې یو تکړه شاعر، یو زلمی شاعر، یو ځوان شاعر، یو ښه شاعر میلمه دی. د هغوی سره به خبرې اترې کوو، د هغوی نه به ژوند پوښتو، د هغوی نه به ادبي پوښتنې کوو، ورسره به د هغوی نه خوندور کلامونه اورو. نو راځئ د ټولو ناول خو شاهد حسین عادل صاحب ته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. شاهد حسین عادل صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډېره زیاته مننه نادان صاحب، ستاسو هم مننه کوم، په خصوصي توګه د افغان ټي وي ډېره زیاته مننه کوم چې زه یې د مرکې دپاره جوګه وګڼلم. ستاسو نه هم مننه شاهد حسین عادل صاحب، دا ستاسو حق جوړیږي. شاهد حسین عادل صاحب، د ټول ناول خو دا راته ووایي چې ژوند مو څنګه روان دی، د ژوند نه څومره مطمئن یې؟ الحمدلله ژوند تر دې دمه ډېر ښه روان دی، په خوشحالو سره تېرېږي. ستاسو د ښه ژوند په هیله یم. ډېره ښه ده. شاهد حسین عادل صاحب ډېر مینوال او ډېر ملګري، ډېر کتونکي به هم پېژني، خو بیا هم زموږ په افغان ټي وي داسې کتونکي، داسې ملګري دي چې هغوی به ستاسو نه خبر. تاسو به په اول ځل په دغه سکرین باندې ګوري، که هغوی سره مو خپله پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. سمه ده، ډېره مننه. شاهد حسین عادل مې نوم دی او قلمي نوم مې عادل دی. د ملکڼ اوسېدونکی یم، د درګۍ سره نږدې ټوټۍ دری وړوکی کلی دی، د هغې اوسېدونکی یم او فلحال پېښور کې ژوند کوم. تعلیمي هلې ځلې دلته روانې دي. تعلیمي هلې ځلو باره کې ووایئ چې څومره تعلیم مو دی یا کوئ لګیا؟ اوس د پېښور پوهنتون نه BS شروع دی، زوالوجي کې BS کوم. د 9 پورې سبق مې په خپل کلي کې ویلی و. د هغې نه پس د 10 دپاره راغلم پېښور د پېښور پبلیک سکول اینډ کالج نه مې 10 وکړو. بیا مې ګورنمنټ کالج نه FSC وکړو. د هغې نه پس اوس پوهنتون کې د زوالوجي زده کړې کوم. ډېره ښه ده. شاهد حسین عادل صاحب دا راته ووایه چې ډېر خلک دغه پوښتنې کوي چې زه به هم درنه دغه پوښتنه وکړم چې د شاعرۍ آغاز مو کله کړی دی او داسې څه علت کیدلی شي چې تاسو یې په شعر لیکلو باندې مجبوره کړئ؟ د شاعرۍ سره خو زما شوق او دغه ادبي ذوق زما ډېر د وړوکوالي نه و. شعرونه به مې لوستل، کتابونه به مې لوستل، خو 2012 کې چې کله زه پېښور ته راغلم نو بیا دلته هغه ادبي محفلونو کې هم ناسته پاسته شوه، په شعر باندې هم څه ناڅه پوه شو، نو دلته مو بیا د شعر زده کړه وکړه او دې ځینې مو شعر سټارټ کړو. ډېره ښه ده. شاهد حسین عادل صاحب دا راته ووایه چې تاسو خو وویله چې موږ شعر لیکو، نو دې سره دا هم راته زیاته کړی چې آیا تاسو شعر یعنې شاعرۍ سره سره تاسو نثر هم لیکئ او که نه؟ کله مو د نثر لیکلو هڅه کړې ده یا لیکئ او که نه؟ دې باره کې هم زموږ دغه کتونکي خبر کړئ. اوس ساهو مرکه کې ناسته کوم نو هلته دغه زده کړې کوو د استادانو نه، هلته پوهان شته موږ سره. نثر خو مې لا لیکلی نه دی، ډېر زیات زړه مې ورته کېږي چې نثر ولیکم، ځکه چې په غزل باندې ډېر زیات کار وشو، په نثر باندې په پښتو ادب کې دومره کار لا نه دی شوی. نو زما دا زړه غواړي زه په نثر کې کار وکړم، خو د هغې دپاره د پوهې ضرورت دی چې موږ زده کړې وکړو، د دې جوګه شو، د هغې په لوازماتو باندې ځان پوه کړو چې نثر څنګه لیکل شي. بیا د نثر مختلف قسمونه دي، هغې کې افسانه راځي، رپورتاج راځي، تکل راځي. نو په دغه ټولو څیزونو باندې موږ ځان پوه کړو. بیا د هغې نه پس نو دغه هڅه مې ده چې په دې څیزونو باندې پوه شم نو بیا به نثر لیکم. ډېره ښه ده. شاهد حسین عادل صاحب خبرې همدغه شان به رواني. کتونکو، شاهد حسین عادل صاحب سره مرکه روانه ده، نو غواړم چې یو خوندور کلام را سره شریک شاهد حسین عادل صاحب. نو راځئ
شاهد حسین اتل صاحب زمونږ دغه کتونکو سره خپل کوم کلامي خوندور هغه ورسره شریک کړي، نورې خبرې نورې پوښتنې به بیا د کلام نه بعد کوو. ډېره زیاته مننه نادان صاحب. کلام در سره شریکوم. غزل دی چې زه ستا د حسن د رنګونو نه غافل هم نه یم. زه ستا د حسن د رنګونو نه غافل هم نه یم، حسن پرست یم جانانه خو سایل هم نه یم. زه ستا د حسن د رنګونو نه غافل هم نه یم، حسن پرست یم جانانه خو سایل هم نه یم. زما به هسې زړه ښه کېږي کله کله ګوره، زما به هسې زړه ښه کېږي کله کله ګوره، که نه ګلرنګه سره تریخ نظر قابل هم نه یم. تا هېرول تا پرېښودل زما د وسه نه دي، تا هېرول تا پرېښودل زما د وسه نه دي. زه به سا هم اخلم او تا ته به مایل هم نه یم. که په خوله وایم چې صبر شوم د هغه ښکلي، که په خوله وایم چې صبر شوم د هغه ښکلي، خو زړه مې وایي چې په دې هډو قایل هم نه یم. زه به تر څو ستا بې روخۍ ستا اداګانې ګڼم، زه به تر څو ستا بې روخۍ ستا اداګانې ګڼم، هغه زړه نه لرم اوس هغه عادل هم نه یم. مقطع ثاني ده چې دروغ رښتیا مینه نفرت ښه و خراب پیژنم، دروغ رښتیا مینه نفرت ښه و خراب پیژنم، بدذوقه هم نه یم عادل او جاهل هم نه یم. وا ډیر زبردست، ډیر ښکلی کلام مو را سره شریک. قدرمندو تاسو به د شاهد حسین عدل صاحب نه دغه کلام اورېدلی دی. ډیر ښه شعر لیکي، ډیر پوخ شعر لیکي، تاسو ته به د دې اندازه هم شوي د شعر نه. نو راځم نورو پوښتنو له ګورې مرکه مخکې. شاهد حسین عدل صاحب دا راته ووایه چې ډیرو سندرغاړو ډیرو شاعرانو ته په کور کې دغه ستونزه چې ورته وایي تاسو دا سندرې مه وایئ، شاعري مه کوئ، دا د لیونو کار دی، دا فضول کار دی. تاسو داسې کومې ستونزې کور کې راغلي دي د والدین طرف نه چې تاسو ته وایي چې شعر مه لیکئ او داسې یا مشاعرو ته مه ځئ وغیره؟ بالکل داسې ستونزې خو راځي. دلته زموږ پښتنو معاشره کې خو دا خبره زیاته ده چې شاعرانو ته هم د ډم نوم ورکول کېږي، شاعران هم خلک په ډم نوم باندې یادوي. نو دغه وجه ده چې زموږ په کلي کې هم ذهنیت دومره ډیولپ نه دی، دومره ترقي خلکو نه ده کړې چې د شاعر قدر وکړي. په کور کې دغه مسلې راتلې. ما چې کله لومبي ځل کې شاعري شروع کړه نو خلکو ته پته ولګي چې دا خو شاعري کوي. نو تقریبا په هغه ورځ کې ما 15 غزلې لیکلې وې، نو هغه هم رانه داسې وې چې سوځېدلې وې. نو تر دې پورې ستونزې راغلي دي، هغوی ما اوس هم په دې باندې نه سپورټ کوي، خو بیا هم زه دغه کوشش جاري ساتم چې څه ولیکم. ډېره ښه ده، بیا هم تاسو ډېر تکړه چې د دې باوجود هم چې تاسو ویلې کتونکو تاسو به اورېدلې چې دوی ویلې چې زموږ نه څه داسې 13 او 15 غزلې ما لیکلې وې، هغه زما نه کور کې لکه وسوځولې، ضایع هم شوې. د هغې باوجود هم شاهد حسین عادل چې کوم دی خپله حوصله نه ده بایللې او مخکې روان دی، پرمختګ کوي. د دومره ستونزو باوجود هم لګیا دی د پښتو ژبې دپاره او د پښتو د ژبې د پرمختګ دپاره لګیا دی، خپلې هلې ځلې کوي. شاعري بیا هم شروع کړې ده، اوس هم کوي، مشاعرو له هم ځي، تنقیدي غونډو له هم ځي. ډېر تان شاعر دی او ډېر ښه شاعر دی، خبرې ورسره روانې دي. بلې پوښتنې له راځمه کتونکو. شاهد حسین عادل صاحب دا راته ووایه چې د هر شاعر دغه خواهش وي، دغه ارمان وي چې زه د کتاب چاپ کړم. ستاسو څه خیال دی؟ کتاب مو چاپ دی او که نه دی چاپ؟ یا که نه چاپ نو مخکې مو ته څه اراده ده چې کتاب به چاپ کوئ او که نه؟ کتاب خو مې چاپ نه دی او اراده هم ورته فی الحال نشته. د هغې وجه دا ده، تاسو ما مخکې وویل چې زما دغه هڅه ده او کوشش مې دی چې زه زده کړې وکړم، په پښتو ادب باندې ځان پوهه کړم، بیا ښه شعر ولیکم، ښه معیاري شعر ولیکم، خپل قام له په هغه شعر باندې څه ورکړم، نو هله به کتاب چاپ کوم. خو دې سره دغه پوښتنه هم پیدا کېږي چې نن سبا که مونږ ګورو په پښتو ادب کې زیات تر کم عمره شاعران دي ډېر تیزۍ سره کتابونه چاپ کوي په کم عمرۍ کې. نو دې اړه باندې تاسو څه وایئ چې آیا دغه کار ټیک دی په پښتو ادب کې او یا نه، یا دې سره د پښتو ادب ته زیان رسي او که نه فایده ورته رسي؟ دا خو نن سبا یو ټرینډ روان دی، هر څوک دغه غواړي چې زه کتاب زر چاپ کړم. دغه وجه دغه ده چې شهرت پسندي په موږ خلکو کې ډېره زیاته ده. دا غواړي زه په میډیا مشهور شم، ما دې خلک وپېژني. نو یوازې دغه پیژندل نه دي، که ته په یو ښه څیز باندې خلک وپېژني نو دا به ډېره غوره خبره وي. دې له څه کول پکار دي؟ زما مطلب دا دی چې دا کم شاعران د دې اصلاح صحیح نه کېږي، د دې استادان نشته، دې د چا نه پوښتنه نه کوي د شعر په اړه یا کتاب نه،
دا څه وجه کېدلی شي دوی په دومره کم عمره کې دغه کتابونه چاپ کوي چې شاعري به دومره په معیار پوره هم نه څه وجه کېدلی شي؟ اول خو پوره زده کړې پکار دي، لکه غزل څه ته ویلی شي، نظم څه ته ویلی شي، د استادانو سره ناسته پاسته پکار ده. نو اول دغه زده کړې پکار دي، بیا وروسته چې کله ښه معیاري شاعري وکړی شي، که ډېره شاعري وکړی شي په هغې کې هم بیا چاڼ کول پکار دي، چې کومه شاعري د کتاب چاپ کولو ده او کومه شاعري د کتاب چاپ کولو نه ده. چې کوم شاعري د کتاب چاپ کولو یې پکار چې همغه شاعري د کتاب کې چاپ کړی شي. د استاد سره ناسته کول ډېر ضروري ځکه دي چې لوازمات دي، د غزل لوازمات دي، د نظم لوازمات دي، که په نثر کې څوک څه لیکي نو د هغې خپل لوازمات دي، لکه افسانه ده په هغې کې پلیټ دی، کردارونه مختلف. نو دا چې درته استاد نه وي کلیر کړی نو د ځانه څوک هم نشي زده کولی. دا زده کول پکار دي، د هغې نه پس که کتاب چاپ شي، یو سړی څه ولیکي کتاب چاپ شي نو ډېره بهتره خبره وي. ډېره ښه ده شاهد حسین عادل صاحب، دا خبرې به همداسې رواني زمونږ کتونکو سره څه کلام یا کوم څه شعرونه هغه ورسره شریک کړي چې کتونکي ترې هم خوندونه واخلي، خپل کوم کلام یا غزلي. څو شعرونه به ورته ووایم نادان صاحب چې زندگی د تاریکو بند کوټه ده، زندگی د تاریکو بند کوټه ده، د وهمونو اژدها پکې پرته ده. زندگی د تاریکو بند کوټه ده، د وهمونو اژدها پکې پرته ده. څوک اصلي سحره د چا لیدلی نشي، څوک اصلي سحره د چا لیدلی نشي، دوه رنګي داسې په ښار باندې خوره ده. مننه. څوک اصلي سحره د چا لیدلی نشي، دوه رنګي داسې په ښار باندې خوره ده. زه یې بل ښایست لیدو ته پرېښی نه یم، زه یې بل ښایست لیدو ته پرېښی نه یم، یوه ښکلې مې په سترګو کې دیره ده. زه یې بل ښایست لیدو ته پرېښی نه یم، یوه ښکلې مې په سترګو کې دیره ده. له رخساره یې سپوږمۍ سرقه ونه کړي، له رخساره یې سپوږمۍ سرقه ونه کړي، ناخبره د ځوانۍ په خوب بوده ده. له رخساره یې سپوږمۍ سرقه ونه کړي، ناخبره د ځوانۍ په خوب بوده ده. د څو ورځو نه بېخوده یم عادله، د څو ورځو نه بېخوده یم عادله، راختلې مې په سر کومه نشه ده. ډېر ښکلی. داسې نور کوم شعرونه درته یاد دي چې دغه کتونکو سره یې شریک کړې؟ دا څو شعرونه دي چې خبرلوسې دا په دې راپورې خان دی، خبرلوسې دا په دې راپورې خان دی، چې زه هېڅ ویلی نشم ستا په وړاندې. خبرلوسې دا په دې راپورې خان دی، چې زه هېڅ ویلی نشم ستا په وړاندې. یو سترګک دې زړونه ړنګ کړل نازنینې، یو سترګک دې زړونه ړنګ کړل نازنینې، په کړس کړس خندا به کومه بلاکان دی. یو سترګک دې زړونه ړنګ کړل نازنینې، په کړس کړس خندا به کومه بلاکان دی. ورته ناست یم مینه ستا پرې ماتومه، ورته ناست یم مینه ستا پرې ماتومه، سپوږمۍ ستا په شان رڼا کوي ځلاندې. بل په هیڅ به دمه نشمه پوهېږم، بل په هیڅ به دمه نشمه پوهېږم، ستا د زلفو بالښت ږدمه د سر لاندې. چې په مړو کتو مړ نه شوې عجیبه ده، چې په مړو کتو مړ نه شوې عجیبه ده، زاره دله حوصلې دې اوسه تاندې. ډېره مننه. چې په مړو کتو مړ نه شوې عجیبه ده، زاره دله حوصلې دې اوسه تاندې. ډېر زیات. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر ښکلی کلام مو را سره شریک. شاهد حسین عادل صاحب دا راته ووایه چې تاسې کومې هغه ادبي ټولنې دي، غونډې دي چې تاسو ورسره تعلق لرئ او هغې ته باقاعدګۍ سره هغو ټولنو ته ځئ؟ زه خو زیاتو ټولنو ته نه یم تللی، ساهو مرکې ته تللی یم. دلته پېښور کې چې کومه مرکه ده د کومې بنیاد چې قلندر مومند صاحب ایښی و، د هغه وخت نه دا مرکه را روانه ده. نو ډېر عالمان فاضلان خلک دې مرکې پیدا کړل. نو زه هم دغه مرکې ته زه زده کړې پې کوم، خو اوس مصروفیات دومره دي چې مونږ 8 بجې لاړ شو نو سحر پوهنتون ته، نو دا غځې نه 4 بجې فارغېږو، او دلته د هر ګل په ورځ باندې 2 مرکه کېږي، هغه 4 بجې وي. نو له بده مرغه دغې له نشم را رسېدی. نو دا څو میاشتې وشو چې دغې له په باقاعدګۍ سره نه یم راغلی. نور کوشش مې وي چې زه دلته راورسم او دلته زده کړې وکړم. ډېره ښه ده، ښه سوچ مو دی. شاهد حسین عادل صاحب دا راته ووایه چې په ادب کې داسې کوم استاز لرئ چې تاسو ترېنه زده کړې کړي یې، تاسو په قافیه، ردیف، وزن، بحر باندې پوهه کړي او اوس هم ترې تاسو زده کړې کوئ؟ کتاب زما ښه استاد دی. اول ځکه چې د شاعرۍ آغاز چې ما کړی و نو ما کتاب لوستلی و،
په قافیه او په ردیب خو دغه ځینو نه پوه شوی یم د کتاب نه پوه شوی یم خو تاسو ته ما خبره مخکې هم واضح کړه چې ساو مرکې غړی یم هلته ناسته پاسته کوم نو هلته استادان دي مشتاق مجروح صاحب دی نیمروز قیس صاحب دی زلان صاحب دی نو د هغوی نه په باقاعده توګه زده کړې کوم ډېره ښه ده دا هم راته ووایه چې تاسو کې د تنقید کولو زغم شته او که نه کله مو په غزل باندې تنقید شوی دی او که نه یعنی مطلب مې دا دی چې موږ ډېر شاعران وینو چې هغې په بل باندې تنقید کوي خو خپله پکې د تنقید زغم نه وي تاسو څنګه تاسو هم داسې زه به دا خبره وکړم چې ادب او تنقید لازم ملزوم دی چېرته چې ادب وي هلته به تنقید خامخا وي د تنقید نه بغیر ادب نیمګړی دی نو تنقید زه خو غزل هم وړاندې کوم مرکه کې نظم هم وړاندې کوم تنقید به کېږي ځکه چې اصلاح کېږي زمونږ نو په کار چې تنقید خلک وزغمي چې شعر لیکي یا بل داسې کوم صنف لیکي چې لیکل کوي نو شاعر له پکار دی یا ادیب له پکار دی چې هغه تنقید وزغمي بالکل دې سره تنقید سره چې کم دی ادب وده کوي بل دا ده چې په شاعرۍ کې هغه پختګي راځي نورې هم غزل ښه کېږي وخت په وخت سره څومره چې د تنقید زغم چا کي تنقید داسې دغه لري لکه چې په وجود کې سا وي کتونکو خبرې به شاهد حسین عادل سره روان یم داسې نه غواړم چې تاسو را سره تنګ شئ د شاهد حسین عادل صاحب نه به نور خوندور شعرونه هم اورم داسې به نه پرېږدو شاهد حسین عادل صاحب زمونږ کتونکو سره نور څه خوندور شعرونه یا ورسره شریک کړئ ډېره زیاته مننه یو غزل درته وایم وړوکی شان نظم به درته ووایم مطلب چې له هر چا نه دلته ورکه زندګي ده له هر چا نه دلته ورکه زندګي ده ستر هجوم دی او قلاره قلاري ده خرڅوي مې خون مې اخلي سا مې باسي خرڅوي مې خون مې اخلي سا مې باسي مجبوري ده تنهایی ده خاموشي ده زه بې خوده یم او دا دننه خوري مې زه بې خوده یم او دا دننه خوري مې ګډه شوې مې په روح کې موسیقي ده زه بې خوده یم او دا دننه خوري مې ګډه شوې مې په روح کې موسیقي ده ښکلي تاج ورته بیا زیر ورکتلي ښکلي تاج ورته بیا زیر ورکتلي په هندارو باندې بیا ویره تاري ده ښکلي تاج ورته بیا زیر ورکتلي په هندارو باندې بیا ویره تاري ده محبت یاره څومره مطمئنې محبت یاره څومره مطمئنې دوو مینو دلته کړې خودکشي ده محبت یاره څومره مطمئنې دوو مینو دلته کړې خودکشي ده غم اوس درنه ګیله کولی نه شو غم اوس درنه ګیله کولی نه شو پخه شوې مو تر دې حده یاري ده غم اوس درنه ګیله کولی نه شو پخه شوې مو تر دې حده یاري ده وخته تا ور باندې هر یو در لیدلی وخت تا ور باندې هر یو در لیدلی په عادل باندې ښه مهرباني ده مننه وخت تا ور باندې هر یو در لیدلی په عادل باندې ښه مهرباني ده نظم در سره شریکوم نظم دی چې په هندارو کې نور څه دي په هندارو کې نور څه دي خو بې ژونده څو عکسونه په هندارو کې نور څه دي خو بې ژونده څو عکسونه د ګلمخو صفتونه د بدرنګو غیبتونه د ګلمخو صفتونه د بدرنګو غیبتونه د چا زړه له ځانه ښه کړي د چا زړه له ځانه تور کړي بدلولی ځینې نشي زمونږ خوار خوار نصیبونه په هندارو کې نور څه دي بدلولی ځینې نشي زمونږ خوار خوار نصیبونه په هندارو کې نور څه دي څوک وحشي دی څوک دلال دی دا رښتیا ویلی نشي څوک وحشي دی څوک دلال دی دا رښتیا ویلی نشي را روان چرته دجال دی مونږ ته دا ښودلی نشي دا د هرې خولې سوال دی هیڅ جواب کولی نشي په هندارو کې نور څه دي دا د هرې خولې سوال دی هیڅ جواب کولی نشي په هندارو کې نور څه دي د ملا په زړه کې څه دي دا د حق په ژبه ګونګې د ملا په زړه کې څه دي دا د حق په ژبه ګونګې د دنیا په زړه کې څه دي هیڅ رښتیا ویلی نشي یاره ستا په زړه کې څه دي ما ته دا ویلی نشي دا د حق په ژبه ګونګې د دنیا په زړه کې څه دي هیڅ رښتیا ویلی نشي یاره ستا په زړه کې څه دي ما ته دا ویلی نشي په هندارو کې نور څه دي په بنا سترګو کې غلې دي ما ته ما ښودلی نشي په بنا سترګو کې غلې دي ما ته ما ښودلی نشي دې ټوټې ټوټې وجود ته زما سا ښودلی نشي رانه ورک یې لویه خدایه ما ته تا ښودلی نشي
د ټوټې ټوټې وجود ته زما سا ښودلی نشي رانه ورک یې لویه خدایه ما ته تا ښودلی نشي په هندارو کې نور څه دي. دغه نظم ډیر ښه ډیر ښکلی نظم مو را سره شریک. قدرمندو کتونکو تاسو وینئ چې شهید حسین عادل صاحب سره مرکه روانه ده. ډیر ښکلی کلام هم را سره شریک ورسره نظم ډیر په هندارو کې نور څه ډیر ښکلی نظم او تاسو به ترې خوندونه اخیستي. مرکه به همداسې رواني. شهید حسین عادل صاحب نه نورې پوښتنې هم کوو. راځو ورله خپرونه را سره تر پای وګورئ. شهید حسین عادل صاحب نن سبا زلمی کول چې کوم دی دوی ته په ادب کې څه ستونزې دي یا دې سره سره چې زلمی کول کومې ادبي هلې ځلې کوي د دې نه تاسو څومره مطمئن یې په دغه زلمو کول کې تاسو هم راځئ؟ دا خبره به درته وکړم چې داسې خلک شته شاعران خو ورته نشو ویلی چې هغه د پښتو ادب دپاره ناسور دی. زلمي کول دغه خبره ده د ماشومانو مثال یا د زلمو مثال خو د شنې لښتې وي چې کوم طرف ته تاوهې نو تاویږي خو چې یو ځل هغه پخه شي نو بیا تاویدی نشي. نو دغه شان دغه زلمي شاعران چې دغه ناسور دغه شاعران اوري دا په دوی پسې روان دي نو په دغه رنګ کې شاعري کوي نو د دې نه ډډه پکار ده هغوی دې زده کړې وکړي. مشرانو له دا پکار ده استادانو له دا پکار ده چې د دوی ګایډنس وکړي دوی ګایډ کړي دوی رهنمایي وکړي دوی په مختلفو څیزونو باندې پوهه کړي او د دوی په هر څه کې بهتري را پیدا شي. ډیره ښه ده. سوشل میډیا ته که موږ راشو ډیر شاعران په سوشل میډیا باندې دغه خپلې ویډیوګانې ورکوي خپل غزل ریکارډ کوي. دې په اړه تاسو څه وایئ چې دا په پښتو ادب ته څه ګټه ورکړي او که نه زیان به ورکړي؟ سوشل میډیا خو ښه کردار هم ادا کو او خراب کردار هم ادا کو. ښه کردار یې ځکه ادا کو چې ډیر شاعرانو بلها شاعرانو ممتاز اورکزی نن سبا ډیر ښه شاعر دی. ما د سوشل میډیا په وجه په 2016 کې وپېژانده. د 2016 نه مخکې ما نه پېژانده. کله چې د هغه کتاب چاپ شو زه په چاک پروت یم په فیسبوک باندې دغه ټرینډ وچلېده چې دا کتاب چاپ شو نو دغې نه پس ما ممتاز اورکزی وپېژانده. دغسې نور بلا شاعران دي ریاض تسنیم صاحب دي دوی ما نه پېژندل د فیسبوک له برکته مې وپېژندل او دغسې د هغوی نه خوندور خوندور شعرونه هم د فیسبوک په لاره باندې ولیدل وام اورېدل او دغسې نور هم دا ملګري مرکې کوي څنګه تاسو مرکه کوئ معیاري مرکې هم پکې کېږي ځوانان شاعران مخې ته راوړي نو نوي کله هم دوی څه ورکوي. زیان خدا دی چې غیر معیاري شاعران یې را پیدا کړل. اوس که موږ وګورو نو فرمان کسکر هغه پته نشته چا ته ویډیو وکړه او هغه دومره مشهوره شو د فیسبوک له وجې نه. نو دغه شان نور شاعران هم ډیر زیات دي چې هغوی غیر معیاري شاعري د فیسبوک د لارې خوروي چې هغه پښتو ادب ته هم زیان ورکوي او زموږ ینګ کل هم د هغې سره خرابېږي. ډیره ښه ده. موږ که ګورو سوشل میډیا خلکو هر چا له اختیار ورکړی دی که د ټي وي که د ریډیو چینل یې هغې کې هر سړی نشي ورتلی هر سړی پکې پروګرام نشي کولی هر سړی مایک نشي راغستی. دا به د مایک د راغستلو جوګه وي هله به جوګه شي نو هله به مایک راخلي هله به ریډیو ته ځي په ټي وي باندې پروګرام کوي. که موږ ګورو په سوشل میډیا باندې دغه کار نشته هر سړي مایک راغستی دی په پوله باندې ناست دی د مایک په طریقه به هم نه پوهېږي او مایک به یې راغستی او خلکو نه به شعرونه او غیر معیاري شاعران به یې رانیولي او د هغې نه مرکې کوي. نو دغه شان د دې زیان هم شته نقصان هم شته او فایده هم شته. زه خو وایم چې ډیپینډ په انسان باندې کوي چې هغې ښه استعمال کوي او که بد استعمال کوي. زه به وایم چې خبرې ډېرې اوږدې شوې او کتونکي به نه غواړم چې تنګ شي نو نور کوم شعرونه در سره یې نو زموږ دغه مینوالو سره شریک کړي. ډېره زیاته مننه. غزل به در سره شریک کړم چې زما احساس او محبت پکې څرګند پروت دی. زما احساس او محبت پکې څرګند پروت دی د چا تصویر مې په خاورین کور کې ځوړند پروت دی. زما احساس او محبت پکې څرګند پروت دی د چا تصویر مې په خاورین کور کې ځوړند پروت دی چې په اومه خوله کې د شات دی او که قند پروت دی چې په اومه خوله کې د شات دی او که قند پروت دی ستا په خبرو کې ګلپا مې څومره خوند پروت دی. ښکلو بخښنه چې هغه ښکلي ترې کډه کړې ښکلو بخښنه چې هغه ښکلي ترې کډه کړې د زړګي ور مې هم د هغه وخت نه بند پروت دی. ښکلو بخښنه چې هغه ښکلي ترې کډه کړې د زړګي ور مې هم د هغه وخت نه بند پروت دی. د مینې غمه په قلار شتا به وروسته وکړم
د مینې غمه په قلار شتابه وروسته وکړم د خېټې غم خپې غځولې د ښه برند پروت دی. مننه. د مینې غمه په قلار شتابه وروسته وکړم د خېټې غم خپې غځولې د ښه برند پروت دی. دا د سور خال چېرته په خوار نازک تندي وهلی دا د سور خال چېرته په خوار نازک تندي وهلی که د شهیدې وینې سلی په میوند پروت دی. دا د سور خال چېرته په خوار نازک تندي وهلی که د شهیدې وینې سلی په میوند پروت دی. د هجر تاو د شوګیرو بلا وهلی یا دل د هجر تاو د شوګیرو بلا وهلی یا دل نن مې سغلی مړی مړی په مړوند پروت دی. شهید حسین عادل صاحب ډېر ښکلی غزل مو راسره شریک کړ، ډېر خوندونه هم ترې واخیسته، کتونکي به ترې هم خوندونه اخیستې. قدرمندو تاسو شهید حسین عادل وینئ چې هغې سره مرکه روانه ده، خو یوه دمه اخلمه د دمې نه بعد بیا راځمه، موږ سره اوسئ. قدرمندو یو ځل بیا د دمې نه پس راغلمه، خپرونه روانه ده د ملکنډ د سیمې سره تعلق لرونکی شهید حسین عادل صاحب را سره ناست دی په خپرونه کې، د هغوی سره خبرې اترې روانې دي، د هغوی نه ادبي پوښتنې هم روانې، د هغې نه خوندور شعرونه هم اورو. نو راځئ شهید حسین عادل له یو ځل بیا ورځو، د هغې نه پوښتنې کوو. شهید حسین عادل صاحب دا راته ووایه چې کوم شاعر ډېر ګورئ؟ شاعري خو ډېره زیاته لولمه، خوشحال بابا هم لولمه، رحمان بابا شاعري مې هم لوستې ده، بیا داسې خیبر افریدی، دغه د کلاسیک دور شاعران دي، دغه هم ګورمه، کتلي مې دي. او جدید دور شاعران ممتاز اورکزی، صابر صاحب، تسنیم صاحب، درویش درانی. او داسې کوم شاعر دی چې تاسو دنه ډېر زیات متاثر او ستاسو ډېر زیات خوښیږي؟ صاحب شاه صابر صاحب او ممتاز اورکزی داسې شاعران دي چې زما د خوښې شاعران دي. شهید حسین عادل صاحب دا راته ووایه چې په کوم سن باندې مو زیاته طب ازمایي کړې ده او یا مو کوم سن ډېر زیات خوښ دی؟ غزل، نظم، ټپه، چاربیت وغیره؟ نظم او غزل دواړه لیکمه، ټپې ټپیزې مې هم لیکلي دي، خو زیات مې غزل لیکلی دی او غزل مې خوښ دی، خوښ صنف مې غزل دی. یعنې په هغې باندې مو زیاته طب ازمایي کړې ده په غزل باندې؟ بالکل، غزل مې زیات لیکلی د نظم په نسبت او د نورو چاربیتو په نسبت یا د څیزونو په نسبت. ډېره ښه ده. شهید حسین عادل صاحب داسې کوم سندرغاړي به ستاسو کلام زمزمه کړي، په خپل غږ یې ویلي؟ تر اوسه پورې خو لا چا نه دي ویلي. خورشید علم صابر صاحب یو سندرغاړی دی، هغوی یو غزل ویلی دی. البته ډېره ښه ده. ته څه وایې چې زما کلام دې څوک ووایي په خپل غږ کې او که نه؟ چې کله هغه زما شاعري د دې جوګه شوه، په دې معیار باندې برابر شو چې یو ښه سندرغاړی ریکارډ کړي، هغه یې ووایي، نو بالکل زما خوښه ده چې یو سندرغاړی زما غزل، دا د هر شاعر خوښه وي تقریبا، خو چې شاعري مې معیاري شي نو بیا دې یو سندرغاړی ووایي. ډېره ښه ده. او دې سره یو شان پوښتنه چې کوم سندرغاړی مو زیات خوښ دی او کوم سندرغاړی زیات اورئ چې د هغه غږ ستاسو خوښي؟ ګلزار علم مې اورېدلی دی، اورمه، هارون باچا ډېر اورم او کرن خان، دا سندرغاړي ډېر اورم په پښتو کې. ډېره ښه ده. دا راته ووایي چې زیاتر شاعران مونږ ګورو د نورو صنفونو په نسبت باندې غزل ته زیاته ترجیح ورکوي، څه وجه کېدلی شي، څه علت کېدلی شي؟ تاسو څه وایئ؟ نو غزل زه به دا ووایم چې د شاعرۍ د ټولو نه غټ صنف غزل دی د پښتو شاعرۍ، ځکه چې کار هم پرې زیات شوی دی. که موږ وګورو نو شروعات خو د شاعرۍ د نظم نه شوی و، امیر کروړ اول نظم لیکلی و، خو بیا دغه څیز ورو د نورو ادبونو نه دا خبر راغله، نو غزل باندې خلک زیات طب ازمایي کوي، نو غزل ځکه زیات لیکل شي. ډېره ښه ده. خبرې به هم کوو، پوښتنې به هم دغه شان رواني، کتونکي به انتظار کوي چې شاعر د ځان سره کېنولی دی او بس صرف ترې پوښتنې شروع کړې دي، نور شعرونه ترې نه اوري. خو زموږ دغه کتونکو سره خپل که کوم غزلي یا نظم یې ورسره شریکې کړي؟ دوه درې شعرونه درته وایم، بیا به ورسره یو نظم شریک کړمه. نظم به لږ اوږد وي خو تنګېږي به ورته نه. شعرونه دي چې مونږ د شعور په تار بندي نه یو، مونږ د شعور په تار بندي نه یو، ساره پکې شته دی خو ژوندي نه یو. مونږ د شعور په تار بندي نه یو، ساره پکې شته دی خو ژوندي نه یو. مونږ په هر جنگ کې ملا تړلې وي،
مونږ په هر جنگ کې ملا تړلې وي مونږ د کوم نسب د کوم کندي نه یو مونږ په هر جنگ کې ملا تړلې وي مونږ د کوم نسب د کوم کندي نه یو دا د محبت بازی د خیال کوا دا د محبت بازی د خیال کوا دومره ښه دله په تندي نه یو نظم در سره شریکوم نظم عنوان دی چې غمه څومره مینه ناکې غمه څومره مینه ناکې ستا مننه ستا مننه دا چې زه درته ډېر ګران یم ستا مننه ستا مننه دا چې زه درته ډېر ګران یم نور چې څومره هم یاران دي ټیک د ما باندې مین دي خو بس راشي او بیا لاړ شي نور چې څومره هم یاران دي ټیک د ما باندې مین دي خو بس راشي او بیا لاړ شي ته زما د ژوند ملګری بس چې یو ځلې ته راشي بیا زما د زړه نه نه ځې بیا زما د خوا نه نه ځې بس چې یو ځلې ته راشي بیا زما د زړه نه نه ځې بیا زما د خوا نه نه ځې فرشته کې بلا پاکې غمه څومره مینه ناکې فرشته کې بلا پاکې غمه څومره مینه ناکې تا د هر څه نه راتېر کړم تا د ژوند په هر پړاو کې تا د هر څه نه راتېر کړم تا د ژوند په هر پړاو کې زه د هر څه نه خبر کړم خپل پردي دې را معلوم کړل خدای ګو ډېر زیات دې هوښیار کړم خپل پردي دې را معلوم کړل خدای ګو ډېر زیات دې هوښیار کړم زه هېڅ نه وم تا د کار کړم تا د ژوند چل را زده که زه دې هر رنګه تیار کړم تا د ژوند چل را زده که زه دې هر رنګه تیار کړم زه یم خټه ته مې چا کې غمه څومره مینه ناکې زه یم خټه ته مې چا کې غمه څومره مینه ناکې زه منم چې عقلمند یې خو شعور په تا کې نشته زه منم چې عقلمند یې خو شعور په تا کې نشته تل په خپله مرضۍ راشي شپه او ورځ په تا کې نشته دومره مینه دې ښه نه ده چې هر وخت یې راپسې دومره مینه دې ښه نه ده چې هر وخت یې راپسې زه انسان یم اخر تنګ شم بس خو ته مې په ژړا کې ما په خلکو کې رسوا کې زما ناورې د خپل واکې غمه څومره مینه ناکې زما ناورې د خپل واکې غمه څومره مینه ناکې چې خوراک ته مې زړه وشي دغه وخت کې ته وده یې چې خوراک ته مې زړه وشي دغه وخت کې ته وده یې خو یکدم چې را بیدار شي پټ په غوږ کې راته وایي زه هم وږی یم تا خورمه په تیرو تیرو نوکونو مې د زړه نه غوښې پرې کړې زه په دې باندې سم موړ شم ځکه زه هم ستا وجود خورم زه په دې باندې سم موړ شم ځکه زه هم ستا وجود خورم زما ټول عمر خوراکې غمه څومره مینه ناکې زما ټول عمر خوراکې غمه څومره مینه ناکې بیا تر دې حده راتېر شي انتها د ظلم وکې ارمانونه را لمړه کې زړه مې سمه مخبره کې بیا تر دې حده راتېر شي انتها د ظلم وکې ارمانونه را لمړه کې زړه مې سمه مخبره کې راته وایي یا دل جانه خپله مینه درته ښایم ګوره څومره زورور یم ته مې هېڅ کولی نه شي راته وایي دل جان خپله مینه درته ښایم ګوره څومره زورور یم ته مې هېڅ کولی نه شي زه موسکی شم درته وایم زه هم تا سره عادت یم که ته هر څو خطرناکې غمه څومره مینه ناکې ډېر ښه غمه څومره مینه ناکې ډېر ښکلی ډېر زبردست کتونکو تاسو ګورئ چې شهید حسین عادل صاحب نه هم دغه نظم اورېدلی غمه څومره مینه ناکې دا به ووایم چې شهید حسین عادل چې کوم دی د غزل سره سره نظم هم ډېر ښکلی لیکي ډېر ښه نظم لیکي څه ناڅه پکې موجودي څه یو پیغام لري یو مثبت پیغام لري خبرې اترې روانې دي پوښتنو له راځم شهید حسین عادل صاحب دا راته ووایي داسې کوم وخت کې تاسو شعر لیکئ یا کلام لیکئ کوم وخت مو ورته خاص کړی دی په هغه وخت تاسو شعر لیکئ د شعر دپاره خدای څه خاص وخت نه وي شعر الهامي څیز دی چې څه ټایم هم راشي څه وخت هم راشي نو بس هغه ټایم کې شعر لیکم که هغه شپه وي که ورځ وي که پوهنتون کې وي یا بل محفل کې ناسته وي خو الهام وي چې څه وخت وشي نو هماغه وخت کې شعر لیکم ډېره ښه ده تاسو خو د ملکنډ سره تعلق لرئ هلته په ملکنډ کې ادب څنګه روان دی شاعري څنګه روانه ده ټولنې کېږي تنقیدي غونډې کېږي او که نه دې باره کې زموږ دغه کتونکي خبر کړئ چې ملکنډ کې ادبي هلې ځلې څنګه روانې دي ملکنډ کې خو شاعران ډېر دي ټولنې هم شته د ملکنډ غټه ټولنه ده ملکنډ ادبي او کلتوري جرګه چې کومه ده بیا زمونږ سره نږدې یو کلی دی کوټ منظرې بابا ورته وایي هغې کې قمر عثمان خیل ادبي جرګه ده نو هغې کې مشاعرې کېږي مونږ وخت په وخت راغواړي اختر کې مشاعره کېږي داسې میاشت کې یو غونډه کېږي نو مونږ ته خامخا هغوی وایي نور ښه شاعران هم پکې شته په ملکنډ کې ښه اجلاسونه هم کېږي
نو هلته د شاعرۍ معیار ښه دی، برابر دی. ډېره ښه ده، ښکلی جواب. شاهد حسین عادل صاحب دا راته ووایي چې ډېر کم زلمي شاعران دي، یعنې ځوانان کم شاعران دي د مشرانو نه دغه ګیلې کوي چې موږ لا دوی حوصله نه ده راکړې، موږ له ډاډ نه دی راکړی. تاسو څه وایئ چې دا رښتیا دي او که نه؟ بالکل داسې مشران هم شته چې هغوی صرف ځان ګڼي چې مونږ یو، نو په کار ده چې نور خلکو ته نظر وکړی شي، د خپلو ماشومانو د خپلو ځوانانو اصلاح وکړی شي. او داسې مشران هم ډېر زیات دي، مونږ له یې ډېره مینه راکړې ده، مونږ سره یې مرسته کړې ده، په هر څه کې را سره مرسته کړې ده. دغه ادبي زیار ته هڅولی یو چې تاسو هم ادبي زیار وکړئ، زموږ سره هم په دې کې شریک شئ. نو داسې مشران هم ډېر زیات دي چې په خپله هم کار کوي او د ځوانانو نه هم کار اخلي. ډېره ښه ده. دا راته ووایه چې د نثر کتابونه ګورئ که نه؟ د نثر کتابونه خو ګورم، افسانې ګورم، تکلونه ګورم. مشتاق مجروح صاحب تکلدسته کتاب د ډېر ښه تکلونه دي پکې، دغسې نور مضمون ډرامې وغیره دا څیزونه هم ګورم. ډېره ښه ده. شاهد حسین عادل صاحب خبرې به هم رواني، پروګرام به هم راغونډو، خو که کوم کلام در سره چې دغه کتونکو سره شریک کې چې دوی ته هم خوندونه واخلي او زه هم ترې خوند واخلم. غزل څو شعرونه بر سره شریک کړم چې ژونده له تانه په ارام په ارام پرېوتمه، ژونده له تانه په ارام په ارام پرېوتمه، څومره ناکام وکړمه څومره ناکام پرېوتمه، ژونده له تانه په ارام په ارام پرېوتمه، څومره ناکام وکړمه څومره ناکام پرېوتمه، عشقه چې ستا په لاره تلم ګام په ګام پرېوتمه، عشقه چې ستا په لاره تلم ګام په ګام پرېوتمه، زه څه د کار شومه که نه هسې خام پرېوتمه، عشقه چې ستا په لاره تلم ګام په ګام پرېوتمه، زه څه د کار شومه که نه هسې خام پرېوتمه، لکه د نمر د زندګۍ په سحر وختمه، لکه د نمر د زندګۍ په سحر وختمه، لکه د نمر د زندګۍ په ماښام پرېوتمه، لکه د نمر د زندګۍ په سحر وختمه، لکه د نمر د زندګۍ په ماښام پرېوتمه، د ازادۍ د خوب تعبیر مې رښتیا ونښته، د ازادۍ د خوب تعبیر مې رښتیا ونښته، بابا غلام وم غلام یم غلام پرېوتمه، د ازادۍ د خوب تعبیر مې رښتیا ونښته، بابا غلام وم غلام یم غلام پرېوتمه، د خاص نه عام شوم عادل عام نه بیرته خاص شوم، د خاص نه عام شوم عادل عام نه بیرته خاص شوم، چې له نظره د هر خاص او د عام پرېوتمه. ډېر ښکلی ډېر زبردست. داسې نور کوم شعرونه یې زموږ دغه کتونکو سره شریک کړي؟ یو غزل بل دی چې څه تا هم نه غوښتلمه څه بخت را سره نه و، څه تا هم نه غوښتلمه څه بخت را سره نه و، هر څه مې کولی شو خو وخت را سره نه و، څه تا هم نه غوښتلمه څه بخت را سره نه و، هر څه مې کولی شو خو وخت را سره نه و، زه څنګه په قلاره اوده شوی وی په ښار کې، زه څنګه په قلاره اوده شوی وی په ښار کې، څنګله چې ستا نه وه هم بالښت را سره نه و، غوښتل مې چې تا رانې کړم د واړه محلونو، غوښتل مې چې تا رانې کړم د واړه محلونو، افسوس د سلیمان په شانې تخت را سره نه و، ما ځکه څه ونه ویل د خان کاکا اجره کې، ما ځکه څه ونه ویل د خان کاکا اجره کې، روپۍ را سره هم نه وي او کښت را سره نه و، عادله زه سیال نه ومه د یار د مرمرینو، عادله زه سیال نه ومه د یار د مرمرینو، اطلس نه و کاټن نه و زربخت را سره نه و. ډېر خوندور ډېر زبردست ډېر ښکلي شعرونه مو را سره شریک کړه. قدرمندو خپرونې هم وخت ډېر یعنې تر پایه رسېدلی دی، خپرونه به هم راغونډومه. شاهد حسین عادل صاحب را سره ناست دی په خپرونه کې. شاهد حسین عادل صاحب زمونږ کتونکي زمونږ کوم مینهوالي د افغان ټي وي دوی ته تاسو څه پیغام لرئ؟ زه به دغه ووایم چې موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو، په دې خاوره باندې ډېر وخت نه جنګ روان دی، نو د امن دپاره دعاګانې وکئ، امن ته لار سمه کړئ، مینه وکړئ، په خپله هم ژوند وکړئ او نور خلک هم ژوند ته پرېږدئ. ځوانانو ماشومانو ته به دغه وایم چې په ژوند کې هم ستونزې راځي، په سبقي هلو ځلو کې هم ستونزې راځي، نو دې ته هغوی زړه نه وخي، هغوی دې خفه کېږي نه، د هغوی سباون به انشاءالله روښانه وي.
ډیر ښه ډیر ښکلی ډیر ګټور پیغام مو ورکو. شهید حسین عادل صاحب په اخره کې زمونږ دغه کتونکو سره خپل یو کلام شریکه، بیا به اجازت هم اخلو. زوبه سمه د کلام در سره شریکوم چې آینونه په ګردونو کې زاړه شو، آینونه په ګردونو کې زاړه شو، څه خیالونه په ذهنونو کې زاړه شو. آینونه په ګردونو کې زاړه شو، څه خیالونه په ذهنونو کې زاړه شو. امیدونه لاړل ټول تالا ترغه شو، امیدونه لاړل ټول تالا ترغه شو، ارمانونه مو په زړونو کې زاړه شو. بدامني ویره نفرت او لوږه تنده، بدامني ویره نفرت او لوږه تنده په څلورو موسمونو کې زاړه شو. بدامني ویره نفرت او لوږه تنده په څلورو موسمونو کې زاړه شو. پښتنو ته په میراث کې پاتې شوي، پښتنو ته په میراث کې پاتې شوي، پښتانه ټول په جنگونو کې زاړه شو. پښتنو ته په میراث کې پاتې شوي، پښتانه ټول په جنگونو کې زاړه شو. مونږ خوارو پکې هیڅ ترلاسه نه کړل، مونږ خوارو پکې هیڅ ترلاسه نه کړل، مونږ هسې په ښارونو کې زاړه شو. مونږ خوارو پکې هیڅ ترلاسه نه کړل، مونږ هسې په ښارونو کې زاړه شو. ښکلي تا خپلې وعدې تر سره نه کړې، ښکلي تا خپلې وعدې تر سره نه کړې، ستا خطونه مې جیبونو کې زاړه شو. مونږ ښکلو ځان سره په زړه کې خوندي نه کړل، ښکلو ځان سره په زړه کې خوندي نه کړل، تصویرونه په فریمونو کې زاړه شو. ځان یې هیڅ په خوند خبر نه کړو عادله، ځان یې هیڅ په خوند خبر نه کړو عادله، خو دردونه او زخمونو کې زاړه شو. ډیر زبردست ډیر ښکلی کلام مو را سره شریک. شهید حسین عادل صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه مو موږ سره په خپرونه کې ناستی وکړه، خپل قیمتي وخت نه وخت وایستلو او موږ سره دغه یو څو شیبې خوندورې تېرې کړې. مننه مو کوم. نادان صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا د افغان ټي وي د ټول ټیم د هغوی ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ماله مقرره کړه، او د کتونکو اوریدونکو هم ډېر زیاته مننه چې هغوی موږ برداشت کړو، موږ یې واورېدو. ډېره مننه، یوه نړۍ مننه. قدرمندو کتونکو تاسو خپرونه وکتله د ګران او د محترم ډېر ښاغلي شهید حسین عادل صاحب سره چې موږ سره ډېرې خوندورې خبرې، ډېرې علمي خبرې، ډېرې ګټورې خبرې او دې سره سره موږ سره ډېر ښکلي کلامونه هم شریک کړه. د هغوی هم یوه نړۍ مننه کومه چې تر دې دمه موږ سره په خپرونه کې ناستی وکړه، دغه یو څو شیبې موږ ته راوبخلې، د هغوی هم ډېر کور ودان. او ستاسو نه هم یوه نړۍ مننه کومه چې تر دې دمه مو دغه خپرونه موږ سره وکتله. که خپرونه کې رانه څه غلطي څه کوتاهي شوي د هغې درنه بخښنه غواړم. تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.